بسم الله الرحمن الرحیم. په کالیفورنیا کې د موټر چلولو امتیاز ترلاسه کولو لپاره د پوهې ازموینې روزنیز پروګرام دا دویمه برخه ده چې لومړۍ برخه مې مخکې ویډیو جوړه کړې ده او د دویم درس ده د روزنیز پروګرام. عبدالحبیب یوسفزی یم ستاسو په چوپړ کې. اوس راځو یولسم سوال ته او د یولسم سوال څخه پیل کوو. لومړی تاسو دلته وګورئ چې یولسم دا سوال دی تر دې پورې او دی په ځواب کې راځي. مثال که د دې نه تاسو متوجه شئ دی په ځواب کې راځي. وایي تاسو په لویه لار یا فریوی کې د لویې لارۍ یا ټرک پسې روان یاست. تاسو باید د نورو مسافرونو وړونکو وړو موټرو په پرتله د لویې لارۍ تر شا ډېره فاصله پرېږدئ. یعنې که څومره فاصله چې تاسو د وړوکي موټر تر شا پرېږدئ د هغې دوه چنده باید د لوی موټر تر شا پرېږدئ. فریوی یا لویه لار د هغه لارې څخه عبارت ده چې مثال په هغې کې اشارې او دا زیاتره دانه وي او موټرې په ډېر سرعت سره په دې کې تګ راتګ کوي. اوس راځو دلته په دې ژیړ باکګراوند یا پس منظر رنګ والا ټکس کې یا متن کې دې کې د پورته سوال په اړه تشریح لیکل شوی، یعنی هغه پورته سوال تاسو دلته واضح شوی دی. دا اړینه ده چې د لویې لارۍ تر شا ډېره تعقیبي فاصله پرېږدئ نسبت مسافر وړونکو یا مسافر وړونکي موټر ته، ځکه چې ټرکونه پراخه ساحه د ړندې نقطې لري. نو تاسو باید هیڅ کله هم د لاریو یا ټرکونو په ړنده نقطه یا بلایند سپاټ کې موټر ونه چلوئ. مثال بلایند سپاټ د هغه نقطې څخه عبارت دی چې لوی لارۍ او یا کوچني موټرونه هغه د عقب په هنداره کې موټر نشي کتلی، نو هغه د بلایند سپاټ د ساحې څخه عبارت دی. دولسم سوال ته راځو. وایي تاسو باید خپنیولی شئ یعنې ایلډ وکئ، یعنې خپنیولی شئ یعنې ایلډ کې ورو شئ او د لارې حق سپینې اسا لرونکي یا امسا لرونکي او یا د لارښود سپي کاروونکو پیاده تلونکو ته ورکړئ. هغه کسان چې مثال امسا ورسره وي یا ړانده وي او یا لارښود سپي کاروي ړانده وي په یو سړک باندې تیریږي، نو تاسو باید هغې ته د لارې حق ورکړئ. یعنې څه وخت کې د لارې حق ورکړئ؟ دیو په هر وخت کې تاسو دیو ته باید د لارې حق ورکړئ. هر وخت یعنې هر وخت کې دیو حق د اولیت لري. پلي تلونکي څوک چې لارښود سپي یا اسا کاروي دوی ته باید د لارې حق ورکړل شي. په هر وخت کې پلي تلونکي یا لاروي د لارې حق لومړیتوب لري، یعنې دوی ته باید په هر حالت کې د لارې حق ورکړل شي او دوی د لومړیتوب حق لري چې مثال دوی باید د سړک څخه واوړي. په ړنده نقطو یا بلایند سپاټس کې د موټر لیدو یا چک کولو لپاره تاسو باید په خپلو اوږو باندې وګورئ، یعنې اور شولډر وکئ. په خپلو اوږو باندې سر تاووئ ګورئ، یعنې اور شولډر کله چې مثال یو خو ستاسو د مخکیني سیټونو دا د دروازو ښیښې دي او بل د وروستني سیټونو دروازې ښیښې دي. تاسو به د وروستني سر به تاو کوئ په اوږه باندې او د وروستني ښیښې کې به وګورئ چې ستاسو خواته خو موټر نشته، ځکه چې ستاسو وروستني ښیښې سره موټر نږدې وي، نو په دې صورت کې تاسو په هنداره کې هغه نشئ لیدلی، نو دې ته اور شولډر وایي. نو تاسو به دا کار ترسره کوئ. ړنده نقطه یا بلایند سپاټ د هغه ساحې څخه عبارت دی چې تاسو په خپل عقب هنداره کې موټر پکې نشئ لیدلی. که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل موټر په ړنده نقطه کې بل موټر وګورئ، نو خپلو اوږو باندې سر تاو کړئ او وګورئ چې ستاسو د موټر په ړنده نقطه کې خو بل موټر موجود نه دی. که نه وي نو بیا
په هغه لور حرکت وکړئ پرته د ذکر شوي عمل څخه حرکت مه کوئ. دلته هر موټر په خپل لاین باندې روان دی او هغه هم همدا توقع کوي چې دا بل موټر هم په خپل لاین روان دی. نو کله چې تاسو د یو لاین نه بل لاین ته اوړئ نو لومړی به خپل اشاره ولګوئ، بیا به په خپل بلایند سپاټ کې وګورئ چې مثال اور شولډر به وکړئ، مثال د اوږې په سر به اوږې په سر باندې کوم خوا ته چې تاویږي په هماغه اوږه به وګورئ، دې ته اور شولډر وایي. او وروستنۍ ښیښه کې به وګورئ چې مثال موټر خو نشته، بیا به هغه لاین ته واوړئ. 14 سوال تاسو په لویه لار یا فریوای کې یاست او ټرافیک ستاسو لاین ته را داخلیږي یا را ننوځي، تاسو باید یعنې دې پورې تاسو باید که امکان ولري یو ځای کېدونکي یا داخلېدونکي موټر لپاره ځای ورکړئ. ځینې فریوای چې ده د دې نورو ښاري لارو نه جدا یعنې په هغې کې زیاتره دغه نشته، د اشارې او دا پکې نشته، او د رامپ د لارې یعنې هغه لار چې فریوای ته راغلې ده د دې لار نه موټر را داخلیږي او بیا د بل لاین سره یو ځای کېږي. نو زیاتره دا کله چې دوی د بل لاین سره یو ځای کېږي په دې کې د ټکر سبب کېږي. نو تاسو کوشش وکړئ که چېرته ستاسو څخه موټر مخکې وي یو څه اندازه نو تاسو ورته لږ ورو شئ چې هغه لاین ته ور داخل شي. که تاسو هم تیز شئ او هغه هم تیز شي نو د ټکر سبب کېږي. نو په دې صورت کې ښه به دا وي چې مثال تاسو ورته که امکان وي او تاسو ته خطر نه وي نو لږ ورته ورو شئ چې هغه لاین ته ور داخل شي. کله چې ټرافیک اجازه درکړي تاسو باید د را داخلېدونکو یا یو ځای کېدونکو موټر ته اجازه ورکړئ چې ستاسو لاین ته ننوځي که تاسو ته د خطر امکان نه وي. 15 سوال که چیرې د ټرافیکو څراغ یا سیګنال لایټس کار نه کوي تاسو باید ودرېږئ. بیا کله چې خوندي یاست حرکت وکړئ. په دې حالت کې څو حالته دي، کله چې مثال ان کنټرول انټرسیکشن یا څلور لاره وي چې کنټرولېږي نه، چراغونه نه وي یا سټاپ ساین نه وي، په دې کې به هم تاسو درېږئ او په دې کې نو تاسو کله چې په دې کې ودرېږئ نو درې خواته به وګورئ، مثال ښي خوا چپ خوا مخامخ، او بیا به که چېرته موټر نه و او خطر نه و نو بیا به حرکت وکړئ په خپل مسیر باندې. که چیرې د ټرافیکو سیګنال یا څراغونه کار نه کوي او هیڅ څراغونه ونه لیدل شي نو تاسو باید په احتیاط سره پر مخ لاړ شئ، لکه څنګه چې د څلور لارې ټول لوري د درېدو نښې یا سټاپ ساین په مرسته کنټرولېږي. لوی لارۍ یا ټرک مخ ته اضافي ځای یا فاصلې ته اړتیا ده ترڅو مثال دلته دا سوال شته تر دې پورې مثال ځواب هم په همدې جمله کې دی ترڅو د ټرک یا لارۍ ډرایور موټر ودروي. لوی لارۍ یا ټرکونه په ورته سرعت کې د کوچنیو موټرو په پرتله زیاتې فاصلې او وخت ته اړتیا لري چې ودرېږي. نور موټر چلونکي باید د لاریو او ټرکونو مخ ته په ناڅاپي ډول سره رانه شي او یا د لارۍ مخ ته ورو تګ ونه کړي، ځکه چې د لویو موټرو درول ژر نه کېږي. که چیرې کوچنی موټر د مثال په توګه که چیرې کوچنی موټر په 100 فیټه کې یا په دغه کې بریک نیسي نو لوی موټر د هغې 2 چنده ساحې ته ضرورت لري چې بریک ونیسي. نو کوښښ وکړئ چې یو ناڅاپه، ځکه چې لویې لارۍ هم په فریوای کې په ډېر تیز سپیډ سره روانې مثال نسبت هغې که کله چې بریک نیسي د کوچني موټر په پرتله 2 چنده فاصلې ته اړتیا لري چې مثال دیو بریک ونیسي. نو که تاسو ډېر نږدې د دې مخې ته ځان ور واچوئ د حادثې او ټکر سبب کېږي، ځکه چې هغه بریک نیسي او هغه ساحې پورې دا موټر نه درېږي. کوچنی موټر په نسبت 2 چنده لوی لارۍ بریک ساحې ته دغه ضرورت لري یا اړتیا لري. 18 کله چې تاسو د بل موټر څخه مخکې شئ دا به خوندي وي چې خپل لاین ته راستون شئ. که
تاسو د وروسته موټر دواړه مخکیني څراغونه یعنی هیډ لایټس په خپل عقب هنداره کې وګورئ. کله چې تاسو د بل موټر څخه مخکې شوئ او غواړئ چې بیرته خپل مخکینی یا اصلي لاین ته راستون یا راوګرځئ، نو مخکې د دې څخه تاسو باید خپل موټر عقب هنداره کې وګورئ او ځان مطمئن کړئ چې تاسو ته کوم خطر نشته. که چیرې تاسو پسې بل موټر را روان وي، نو تاسو باید په عقب هنداره کې وګورئ چې د هغې دواړه مخکیني څراغونه تاسو ته ښکاري او کنه که د وروستي موټر دواړه مخکیني څراغونه یا شو تاسو ته نه ښکاري، نو بل لاین ته مه ورځئ، ځکه چې دا د ټکر باعث کیږي. که دواړه څراغونه تاسو ته ښکاري، نو تاسو په کافي اندازه سره ځای لرئ او کولی شئ چې لاین بدل کړئ. کله تاسو مثال په فریوی کې هستئ یا په غیر د فریوی نه په نور سړکونو هستئ او زیات لاینونه لري، یو موټر څخه مخکې کیږئ، په خپل لاین د هغې پسې روان یئ، د هغې نه بل لاین ته اوړئ او مخکې کیږئ، بیرته خپل لاین ته راوړئ. نو کله چې تاسو بیرته خپل لاین ته راوړئ، په خپل بلاینډ سپاټ یعنې ړنده نقطه کې باید هم وګورئ او په عقب شیشه کې وګورئ چې مثال د هغې د شو مخکیني څراغونه د مخکې پوز بانټ دا تاسو ته ښکاري که نه. که چېرته دا تاسو ته ښکارېده، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو اوس په کافي اندازه ځای لرئ او د بل لاین ته راوختی شئ، نو تاسو د بل لاین ته راواوړئ. او که چېرته نه ښکاري او دا موټر تاسو سره نږدې کیږي او یا سرعت ډېر اخلي، په هغه صورت کې باید تاسو بل لاین ته بیرته خپل اصلي لاین ته روانه وړئ. اتلسم، تاسو باید موافق اوسئ چې ستاسو په وینه، تنفس او ادرار کې د الکولي مشروباتو لپاره کیمیاوي ازموینه ترسره شي. کله چې تاسو په کالیفورنیا کې موټر چلوئ او د نشې یعنې د الکول او نورو مخدره توکو د څښاک په شک کې ونیول شئ، نو تاسو باید موافق اوسئ چې ستاسو په وینه، تنفس او ادرار کې د الکولي مشروباتو یا څښاک او مخدره موادو لپاره کیمیاوي ازموینه ترسره شي. 19، کله چې د شپې لخوا په یو ضعیفه روښانه کوڅه کې موټر چلوئ، تاسو باید مثال دلته د ګوره 2 نقطې دلته ځواب شروع کیږي، په کافي اندازه سره موټر ورو وچلوئ چې ترڅو په اسانه سره په هغه ساحه کې خپل موټر ودروئ چې ستاسو د مخکیني څراغونو په مرسته روښانه شوي وي. تاسو باید په شپه کې موټر ډېر ورو وچلوئ نسبت ورځې ته، ځکه چې تاسو د شپې خپله مخه په کافي اندازه سره نشئ لیدلی. کله چې تاسو د شپې موټر چلوئ، نو تاسو باید مطمئن اوسئ چې په هغه ساحه کې موټر بریک یا درولی شئ چې د موټر د څراغونو په مرسته روښانه شوي وي. تاسو مثال د شپې موټر چلوئ، دا ځینې کوڅې دي چې ونې پکې، بعضې تنګې کوڅې، په دې کې دا ډېره تاریکه غوندې وي. نو کله چې تاسو موټر چلوئ، نو تاسو په دغه سپیډ کې باید موټر وچلوئ. کله خپل د موټر څراغونه چې ولګوئ او څومره ساحه ستاسو د موټر د څراغونو په واسطه روښانه شوي، نو په هغې کې تاسو وشئ کولی چې خپل موټر بریک کړئ. د هغې څخه باید تاسو په زیات سپیډ کې لاړ نه شئ، ځکه چې دا د حادثې سبب کیږي او تاسو نشئ کولی چې خپل موټر کنټرول کړئ. 20 سوال، تاسو ممکن د بل موټر څخه مخکې کېدو لپاره د پوخ سړک ووځئ ترڅو د بل موټر څخه مخکې شئ. په هیڅ حالت کې هم نه. تاسو باید هیڅ کله هم د پوخ سړک اصلي لارې برخې څخه د سړک غاړې ته ونه وځئ چې د بل موټر څخه مخکې شئ، ځکه چې دا کار ډېر خطرناک دی. کله داسې پیښیږي چې ستاسو مخې ته موټرې روانې او تاسو
مثال په دې بل لاین کې موټر روانې غواړي چې مخکې شي او ځای نه وي، تاسو باید د حوصلې نه کار واخلئ او په حوصله سره خپل ډریوري وکړئ. داسې نه وي چې مثال تاسو د ښي لوري نه یا تاسو د ښي لور ته آخر لاین کې یاستئ او د سړک څنډې ته سړک د پوخ سړک نه وځئ، خامې ته شئ او د هغې نه د بل موټر نه مخکې شئ، ځکه چې دا ډېر خطرناک دی. یو د ټایر د چاودلو سبب کېږي، بل هغه موټر کېدای شي چې مثال په ډېر سپیډ کې وي او ستاسو مخ ته شی راشي او د حادثې سبب شي. نو د دې بغیر تاسو ته په هیڅ حالت کې هم اجازه نشته ده د کالیفورنیا د قانون له مخې چې تاسو د سړک څخه ووځئ او د بل موټر څخه مخکې شئ. یعنې د هغه لاین د هغه خط څخه چې د ترافیکو په واسطه رسم شوی دی چې د دې نه اخوا تاسو وتی نه شئ، کلک جامد خط او د هغې نه تاسو اخوا ته وتلی نه شئ، نو تاسو باید ونه ووځئ. نو دا کار تاسو باید په هیڅ حالت کې هم ونه کوئ. 21 پرته له خبرتیايي تجهیزاتو په یا وسیلو تاسو د ریل ګاډي د تېرېدو ځای ته نږدې کیږئ او تاسو نشئ کولی په یو اړخ کې لاندې لور ته په 400 فوټه کې د ریل ګاډي پټلۍ وګورئ. د سرعت حد دی 15 مایله پر ساعت. د ریل ګاډي د تېرېدو ځای کې په 100 فوټه کې تاسو نشئ کولی چې 400 فوټه لاندې د دواړو خواو ته د ریل پټلۍ وګورئ. نو په دې حالت کې سرعت حد دی 15 مایله پر ساعت. تاسو کېدای شي چې د دې څخه په تیز سرعت کې لاړ شئ. که د ریل ګاډي د تېرېدو ځای د بیرغ لرونکي دروازې او یا د خبرتیايي اشارو یا څراغونو په مرسته کنټرولېږي، او که چېرته د دې بیرغ لرونکي دروازې او یا څراغونو په واسطه نه کنټرولېږي او تاسو ته لار هغه ساحه نه ښکاري په کافي اندازې سره، نو تاسو باید د خپل موټر سپیډ 15 مایله پر ساعت ته راښکته کړئ تر څو سپیډ ستاسو کم شي او مخې ته ورشئ. 22 کله چې خپل موټر په اوار سړک د سړک څنډې ته یعنې کرب د سړک څنډې ته یو جګوالی دی، لکه د پیاده رو جګ وي سړک لږ ټیټ وي، دغه جګوالی چې دی لکه دیوال غوندې نه وړوکی دیوال غوندې، دې ته کرب وایي. نو د دې سره مثال دې سره موازی خپل موټر پارکوئ. ستاسو د ویلانو یا ټایرونو فاصله باید 18 انچه د سړک د څنډې سره وي، یعنې د کرب سره ستاسو ویلان او د کرب تر منځ فاصله باید 18 انچه وي، نو د دې څخه باید زیاته نه وي. دا مثال تاسو نه مختلف سوالونه کېږي، په دې سوالونو کې باید تاسو د دې څخه مطلب والئ، د دې متن د دې سوالونو څخه مطلب والئ. دا سوالونه کېدای شي په قسمه قسم ستاسو نه وشي، په بیلو طریقو ستاسو نه وشي، خو مطلب یو مطلب وي چې مثال تاسو ته د سړک مثال اوار سړک کې تاسو موټر ودروئ، د کرب سره باید څومره فاصله ولرئ؟ 18 انچه. خلاص مثال یادولی پکار دی چې هغه مفهوم ترې اخیستل پکار دی، د خط په خط د یادول پکار نه دی چې مثال ټکي په ټکي سړی یو شی یاد کړي، نه، هغه مفهوم باندې ځان پوه کوي، هغه فهم ترې واخلئ او ځان پرې پوه کړئ چې مثال دغه اندازه څومره ده اندازه. بیا کله چې تاسو نه سوال کېږي تاسو پوهېږئ چې مثال مونږ د کرب سره څومره په هموار سړک کې اندازه پرېږدو. کله چې تاسو موټر په اوار سړک کې د سړک د څنډې سره موازی دروئ یا پارک کوئ، نو ستاسو د موټر وروستنی او مخکنی ویلان نو فاصله باید د سړک د څنډې سره په 18 انچه کې وي. سړک څنډې یا غاړه یا کرب په خپله سړک څنډه غاړه یا دې ته ویل کېږي. کله چې تاسو لویه لار فریوی ته ورګډېږئ یا ننوځئ، نو تاسو باید د لویې لارې په سرعت او یا د هغې ته نږدې موټر وچلوئ. کله چې تاسو لویې لارې یا فریوی ته ورګډېږئ یا ننوځئ، نو تاسو باید د لویې لارې په سرعت او یا هغې ته نږدې موټر وچلوئ. که چیرې تاسو په ډېر ورو سرعت
کې لوی لار ته ور داخل شي کېدای شي چې د حادثې سبب شي ځکه چې هرې لوی لارې لپاره سرعت حد ټاکل شوی دی او زیاتره ډریوران په لویه لاره یا فریوای کې په سرعت سره موټر چلوي که چیرته تاسو یو فریوای ته ور داخلیږئ مثال د هغې سرعت وي 15 مایله پر هاور باندې یا پر ساعت باندې نو تاسو باید په دې سرعت کې کله د رامپ نه چې فریوای ته ور داخلیږئ سرعت باید واخلئ او دا لاین چې تر څو چې بل لاین سره یو ځای کېږي نو خپله اشاره باید ولګوئ که د ښي خوا نه ور داخلیږئ کیڼ لور اشاره باید ولګوئ چې بل لاین ته مرچ کېږئ یا ورګډېږئ ننوځئ نو بل موټر پوهېږي نو هغه کېدای شي تاسو ته لاره درکړي نو د دې لپاره تاسو باید په 15 یا د دې ته ورته یا د دې نه له یو څه جیګ یا ټیټ اندازه کې باید موټر وچلوئ چې تاسو په بې خطره دغه سره حالت سره فریوای ته ور داخل شي او کوم حادثه پیدا نشي څلوېښتم د وروستۍ دقیقو حرکتونو څخه مخنیوي لپاره تاسو باید لاندې سړک ته وګورئ چې چیرته ستاسو موټر د 10 څخه تر 15 ثانیو په شاوخوا کې وي وروستۍ دقیقې د حرکتونو څخه د مخنیوي لپاره تاسو باید سړک ته وګورئ ستاسو او مخکیني موټر ترمنځ فاصله باید د 10 نه تر 15 ثانیو پورې وي چې دغه کار تاسو او مخکینی موټر د خطر څخه بچ کوي او یا د حادثې څخه مخنیوی کوي کله چې مثال تاسو په فریوای کې په هر سړک کې موټر چلوئ نو تاسو باید خپل مخ ته متوجه اوسئ داسې نه وي چې مثال تاسو روان یاستئ او اخوا او دې خوا ته ګورئ نور ځایونه ګورئ یا دې خوا ته بلډینګونو ته ګورئ یا نور شیانو ته ګورئ نو مصروف یاستئ د نور شیانو سره یو وخت راځي چې ګورئ چې مخ ته ډېر نږدې یاستئ موټر ته او موټر نشئ کنټرولولی یعنې په وروستي حالت کې تاسو دا موټر نشئ ستاسو وروستی حالت باید څومره وي یعنې د موټر د مخکیني موټر او د وروستني موټر فاصله دومره وي چې مثال ته د هغې موټر شاته یعنې هغه چې روان حرکت کوي یو ځای په نښه کې تر هغې تر شا پورې ته باید 10 نه تر 15 ثانیو پورې ورسیږي یعنې دومره فاصله ستاسو ترمنځ باید وي باید ته هغه موټر پسې ډېر نږدې ورنشئ یعنې ټالګیټ ونه کړي ټالګیټینګ ونه کړي نو وروستۍ دقیقې حرکت یعنې ستا هغه وروستی پام شي زر ګورې او والا ډېر نږدې شوم دې موټر ته نو موټر چلولو کې باید ډېر متوجه اوسئ کله چې موټر چلوئ ځکه چې دلته په فریوای کې او په نور سړکونو کې موټر په ډېر سپیډ کې ځي 15 که تاسو غواړئ چې کیڼ لور ته تاو شئ تاسو باید په دوامداره توګه د موټر کیڼ لور اشاره د 100 مثال دلته اشاره مثال په دې سوال کې بیرته هغه جواب دی که نه اشاره د 100 فوټو په اندازه مخکې د تاوېدو څخه روښانه کړئ کله چې تاسو کیڼ لور ته ګرځئ یا تاویږئ نو تاسو باید مخکې د تاوېدو څخه په 100 فوټه کې خپل د موټر کیڼ لور اشاره روښانه کړئ چې ستاسو څخه وروسته موټر پوه شي چې تاسو کیڼ لور ته ګرځئ نو هغه بیا خپل سپیډ کموي او یا ستاسو څخه لاین بدلوي بل لاین ته وړي شپږیشتم غیر له دې چې پوست شوی وي په هستوګنیز یا د اوسېدو سیمه کې د سرعت حد د 15 مایله پر ساعت باندې کومو ساحو کې چې هستوګنیزې ساحې دي یا تجارتي ساحې دي په هغه ساحو کې تاسو باید د 15 سپیډ څخه زیات لاړ نه شئ که هلته په هغه لوحه کې پوست شوي وي چې دومره سپیډ دی یا دا سپیډ پوست شوی وي او که نه وي نو د دې سپیډ تاسو په دې باندې باید پوه شئ چې هستوګنو ځای او تجارتي ساحه 15 سپیډ 15 مایله پر ساعت دی غیر له دې چې پوست شوي وي په سوداګریز او هستوګني په سیمه کې یا ساحه کې د موټر لپاره سرعت حد 15 مایله پر ساعت ټاکل شوی دی موټر چلونکی باید د ذکر شوي سرعت څخه په نوموړې ساحه کې په تیز سرعت کې لاړ نه شي
ویشتم که تاسو په ټرافیکي ټکر یا پیښه کې داخل یاست نو تاسو باید چې د ټرافیکو څانګې یا DMV ته په بشپړ او لیکلی راپور ورکړئ. که موټر یا ملکیت ته یعنې تر $1000 څخه ډیر زیان رسیدلی وي او یا هم کوم کس ټپي وي یا ټپونه شتون ولري نو په دې صورت کې به تاسو ټرافیکو ریاست ته خبر ورکوئ. که په حادثه یا پیښه کې څوک مړ شوی وي یا څوک لږ یا ډیر ټپي شوی وي او یا هرې خواته د ملکیت $1000 څخه زیات زیان رسیدلی وي هر یو ډریور باید حتمی لیکلی راپور په 10 ورځو کې د ټرافیکو څانګې ته ورکړي. په ځینو حالاتو کې زیان رسیدو راپور د ډریورۍ د بیمې نماینده د ډریور په نمایندګۍ سره ټرافیکو څانګې ته ورکوي. که چیرته تاسو ټکر وکړئ خدای ناخواسته ټکر وکړئ په یو ساحه کې او هغه موټر ته د $1000 څخه زیات زیان رسېدلی یا ستا موټر ته $1000 څخه زیان رسېدلی یا خدای ناخواسته څوک ډېر ژور زخمي شوی وي یا مړ شوی وي په دې حالت کې باید تاسو ژر تر ژره په 10 ورځو کې د ټرافیکو ریاست یا مدیریت یا DMV ته یا ډیپارټمنټ ته د ټرافیکو څانګې ته خبر ورکړئ. اتهشتم تاسو ممکن موټر ونه دروئ یا پارک نه کړئ نږدې سور رنګ شوي څنډې یا کرب ته. هغه ساحه چې سره رنګ شوي کرب سور رنګ شوی وي نو هغې ځای کې تاسو د پارک کولو اجازه نه لرئ یعنې دلته تاسو پارک نشئ کولی. هیڅ وخت کې سره رنګ شوي څنډې ترڅنګ پارک کولو یا درېدلو ته اجازه نشته. په ځینو وختونو کې بس کیدای شي چې د سور رنګ شوي څنډې ته ودرېږي که ساحه د بس لپاره په نښه شوي. بعض ساحې دي چې هغه د بسونو لپاره په نښه شوي وي او سور رنګ شوي وي سړک نو هغې ځای کې بس ودرېدی شي چې سوارلۍ پورته کړي. نو دا نور موټر مسافرینو واړې موټرې دلته د درېدو حق نه لري. 9 په سړک کې 2 جامده یا دوامداره ژیړ رنګه خطونه چې 2 یا ډیر فوټه فاصله په منځ کې ولري ډریور ممکن هیڅ دلیل لپاره د دې خطونو څخه تیر نشي. ډریور په سړک کې 2 جامد یا دوامداره ژیړ رنګه خطونه چې د یو بل څخه 2 یا ډیر فوټه جلا وي باید دې خطونو ته د موانع یا دیوال په شان فکر وکړي او هیڅ وخت کې او د هیڅ دلیل لپاره د دې دواړو خطونو باید تیر نشي. په داسې حال کې چې ډریور یو ټرن هم نشي کولی د دې خطونو څخه په هغه وخت کې تیریدلی شي چې خلاص شي یا مات وي. یو ټرن د هغه عمل څخه عبارت دی کله چې تاسو د یو سړک نه د بل سړک ته په تقریبا په 190 درجو کې راتاویږئ یعنې هغې نه بیخي د بل سړک کې داسې راتاویږئ مخ هم د بل لور ته راړئ یعنې ښي لور ته هستئ او چپ لور ته بیخي راوړئ بیرته خپل شا لور ته حرکت کوئ په سړک باندې مخالف لور ته حرکت کوئ نو په هغه حالت کې یو ټرن کیږي. نو 2 جامد خطونه چې هر وخت تاسو ګورئ ژیړ خطونه دا په دې معنا دی چې مثال د دواړو ترافیکو ترمنځ دا لارې جدا کړي دي. هغه خواته مثال دا سړک چې دی 2 طرفه دی یو طرف نه د یو خوا نه موټر راځي د چپ خوا نه راځي بل طرف د ښي لور نه موټر ځي نو دا دې 2 خطو ته ژیړ جامد خطو ته باید تاسو د یو دیوال فکر وکړئ چې مثال دا یو دیوال دی د دې دواړو په ترمنځ باندې ځکه چې مخالف لور موټر حرکت کوي. 10 تاسو په لویه لاره یا فریوای کې موټر چلوئ د دې لارې لپاره سرعت حد 65 مایله پر ساعت ټاکل شوی دی. ځینې موټر په 80 مایله پر ساعت سرعت کې تګ کوي. تاسو ممکن په قانوني ډول سره د 65 مایله پر ساعت سرعت څخه تیز موټر ونه چلوئ یعنې که چیرته د یو فریوای لپاره 65
مایله پر ساعت سرعت ټاکل شوی وي او نور موټر په 15 یا 80 کې روان وي یا 80 کې روان وي، تاسو باید په خپله په قانوني ډول سره په 15 مایله پر ساعت سرعت کې لاړ شئ. تاسو پسې مثال کله چې تاسو په خپل لاین کې روان یاست، په خپل سرعت کې یا قانوني سرعت کې روان یاست، په 15 کې روان یاست، نور ستاسو تر شا موټر په تیز سرعت کې ځي، نو دا تاسو پسې نه ارنډ والی شي او نه تاسو ځورولی شي. دوی مجبور دي چې لاین بدل کړي، ستاسو څخه لاین بدلوي او مخکې کېږي بل لاین ته وړي. نو لاین په بدلولو سره تاسو مجبور ناستئ چې مثال ستاسو شاته موټر تیز را روان او تاسو هم تیز شئ، نه، تاسو په خپل سرعت قانوني سرعت باندې باید خپل موټر وچلوئ. د کالیفورنیا زیاتره لویو لارو څخه لپاره د سرعت حد 15 مایله پر ساعت ټاکل شوی دی. تاسو کېدای شي چې په 80 مایله پر ساعت سرعت کې موټر وچلوئ که ورته سرعت ټاکل شوی حد ځړول شوی وي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. روزنیز پروګرام دوام لري. راتلونکې دریمه برخه په راتلونکې درس کې پیل کوو. نو دا دویمه برخه د دې درس یعنی دویمه درس مو د دې ختم کړو د پوهې د ازموینې یعنی د نالج ټیسټ په برخې. نو امید لرم چې په دریمه برخه کې تاسو وګورم او تاسو دا درسونه تعقیب کړئ په مکمل ډول سره او په غور سره. مقصد د دې نه فهم واخلئ او ټکي په ټکي باندې یادول ضرور نه دي. فهم ترې واخلئ. کله چې تاسو نه په پښتو باندې ترجمان پوښتنه کوي تاسو کولی شئ چې ځواب ورته ورکړئ او که چېرته ټکي په ټکي یاد کوي نو کېدای شي هغه بل رقم سوال تاسو نه وکړي، همدا سوال وکړي خو په بل لغاتونو یا نورو دغه باندې درنه وکړي، نو تاسو کېدای شي پوه نه شئ. نو دا چې د مثال په معیاري شکل سره دا سوالونه ترجمه شوي دي او زه کوښښ کوم چې په ساده پښتو سره دا تاسو ته وژباړم. د بل تاسو د دې تشویش مه کوئ چې مثال د DMV یا د ترافیک څانګې کې به موږ څنګه په پښتو امتحان ورکوو. کله چې تاسو درخواست ورکوئ نو په هغه وخت کې ورته ووایئ چې موږ د پښتو ترجمان ته ضرورت لرو. نو ترجمان تاسو ته نیسي. د یادولو وړ ده چې ترجمان هغه عقل زحمه په تاسو باندې نه ده، یعنی ستاسو څخه هېڅ عقل زحمه یا پیسې اخیستل کېږي نه د امتحان په مقابل کې، ستاسو دپاره مفت یا فری دی. نو الله تعالی دې وکړي چې تاسو د دې درس څخه یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي. که کوم پیشنهاد وړاندیز ښه د اصلاح لپاره لرئ نو زما سره شریکئ د کمنټ په برخه کې او چې تر څو دا روزنیز پروګرام لا پسې ښه شي